سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. د افغانستان د پخواني وسلوال پوځیان جنرال اجمل عمر شینواری وایي افغانستان کې د طالبانو وروستیو ناسمو کړنو افغان ولس د دوی خلاف پراخ پاڅون ته تیار کړی دی. د هغه په خبره که وضعیت همداسې روان وي ډېر احتمال شته چې د خلکو پاڅون په وسلوال مقاومت بدل شي. هغه وایي که چېرته افغانان په دې نتیجه ورسیږي چې نور جوړجاړی او سیاسي تفاهم هیڅ امکان نه لري نو بیا که د افغانستان پر پخواني وسلوال پوځ غږ وشي هغوی دا ظرفیت لري چې بیرته د ولس خوښې ته لار پرانیزي. حامد کرزی وایي جمهوریت د غني له لاسه و پر ضد. پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې جمهوریت د ډاکټر اشرف غني له لاسه و پر ضد. نوموړي له واشنګټن پوسټ سره په خپله مرکه کې ویلي چې له کابل څخه د ډاکټر غني وتل د دې سبب شول چې هر څه وپاشل شي. کرزي ویلي که غني نه وای وتلی ښایي اوسني حالات دا ډول نه و. هغه په خپلو خبرو کې یو وار بیا د افغانانو ترمنځ پر خپلمنځي خبرو ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې له اوسني وضعیت څخه د راوتلو لپاره یوازې خپلمنځي خبرې پاتې. تر دې وړاندې هم حامد کرزي تور پورې چې د جمهوریت سقوط اصلي عامل محمد اشرف غني دی خو ډاکټر غني تل په خپلو مرکو کې دا تورونه رد کړي دي. غني ته نږدې سرچینې وایي چې کرزی غوښته غني کابل کې پاتې شي او واک په مصالحت امیزه توګه د هغه په مشرۍ موقت حکومت او یا هم طالبانو ته وسپارل شي. طالبان وایي د اوسني نظام په څیر نظام ټوله نړۍ کې نشته. د سرپرست حکومت وایان د جدي په شپږمې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې ویلي چې دوی له هیڅ چا سره د جګړې غوښتونکي نه دي خو که څوک ورسره جګړه کوي نو ځواب یې ویلی شي. د هغه په خبره اوسنی افغان حکومت په ټوله نړۍ کې هیڅ څاری نه لري. روسیه وایي امریکا وتښتېده. افغانستان یې د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف د افغانستان په اړه پر امریکا توندې نیوکې کړي او ویلي دي چې دوی په افغانستان کې له 100 کلن ماموریت وروسته وتښتېدل او افغانستان یې د ترهګرو او نشه یي توکو له ګواښ سره مخ پرېښود. د ښاغلي لاوروف په وینا امریکا د نړۍ په هره برخه کې د بدلون هڅه کړې او د هرې سیمې خلک له تراژیدیو او غمونو سره مخ کړي دي. ښاغلی لاوروف دا خبرې د روسیې رسنیو له مشرانو سره د روسیې بهرنۍ تګلارې په اړه د وروستیو معلوماتو د شریکولو پر مهال کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر امریکا تور پورې کړی چې په افغانستان کې د خپلې ښکېلتیا پر مهال د نشه یي توکو له قاچاقبرو سره لاس یو کړی و او نشه یي توکي یې له دغه هیواد څخه اروپا ته لیږدول. سرګي لاوروف همداراز ویلي چې امریکایانو له 100 کلنې ښکېلتیا وروسته یو ویجاړ هیواد پرېښود. پاکستان په امریکا متحده ایالتونو کې د خپل سفارت ودانۍ او ځمکه د پورونو له امله پلور ته وړاندې کړې ده. تر دې دمه درې داوطلبو د دغه سفارت ځمکې اخیستو ته زړه ښه کړی چې په دې کې تر ټولو لوړه بیه د یوې یهودي ډلې لخوا 4.8 میلیونه ډالره ټاکل شوې ده. په دوه نورو داوطلبو کې بیا هندۍ او پاکستاني ډلې شاملې دي چې تر ټولو ټیټه بیه یې 4 میلیونه ډالره د پاکستاني ډلې لخوا ټاکل شوې ده. د راپورونو له مخې یاده یهودۍ ډله غواړي د دې سفارت په ځمکه کې کلیسا جوړه کړي. دغه ګام داسې مهال پورته کیږي چې پاکستان اوس مهال سخت اقتصادي ناورین سره مخ او په پورونو کې ډوب دی. د پاکستان مخکني خلاص شوي صدر اعظم عمران خان د یادو پورونو پړه په مخکنیو چارواکو اچوله او د خپلې واکمنۍ په پیل کې ژمنه کړې وه چې خپل هیواد به د پورونو له ګوداله بهر کوي خو بریالی نه شو. د لاور وایي تر وري میاشتې به د نجونو د زده کړو ته یوه لار وموندل شي. یو لوړپوړي طالب چارواکي ویلي حکومت یې ښایي تر راروان پسرلي پورې د نجونو د زده کړو بندیز ته یوه لاره ومومي. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین د لاور خصوصي خبري شبکې تلون نیوز ته ویلي چې ښایي تر پسرلي مخکې د نجونو زده کړو ته یوه حل لاره ومومي. نوموړي خبریالانو ته ویلي په هیواد کې د ښوونیز او تحصیلي بهیر د بیرته پیل کېدو په موخه د اسلامي امارت د مشرتابه په کچه ګړندۍ هڅې روانې دي. د ابتدایي ثانوي ښوونځیو او پوهنتونونو په اړه به انشاءالله ژر تصمیم ونیول شي او اوس مهال تر حمل یو وري میاشتې په اکثرو ولایتونو کې رخصتۍ دي. پوهنتونونه هم رخصت دي او ثانوي ښوونځي او د لومړنیو ښوونځي درسونه هم نشته. ښاغلی دلاور وایي تر وري میاشتې به یو داسې تصمیم ونیول شي چې له شریعت او له افغان دود او دستور سره به مطابق وي. تخار کې د یوې چاودنې له امله 4 کسان ټپیان شوي دي. دغه ولایت د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان عبدالمبین صافي پیښه تایید کړې او ویلي دي ټپیان ټول ملکي وګړي دي. چاودنه په طلقانو کې د
قطغن کلینیک مخې ته د مقناطیسي ماین وه. تر اوسه چا د دغې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. وړمه ورځ د تخار په سنګلوري ولایت بدخشان کې وی چاودنې چې مسؤلیت یې داعش ومنه د ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قمندان وواژه. اوکراین له امریکا سره ایلس ورتوغ جنگي جیټ الوتکې غوښتي خو واشنګټن یې غوښتنه د واشنګټن پوسټ راپور پر بنسټ د اوکراین دفاع وزیر اولیکسی رزنیکوف له امریکا غوښتي چې سل ایلس ورتوغ جنگي جیټ الوتکې ورکړي، خو امریکا له دې ویرې چې له روسیې سره به یې اړیکې ډېرې پسې خرابې شي دغه غوښتنه رد کړې ده. اوکرایني چارواکو ویلي دي چې که چیرې امریکا دا مرسته ورسره وکړي د پلازمینې کیف امنیت خوندي کولی شي. دوی ویلي دي چې اوس مهال روسي ځواکونه د کیف ښار په 64 کیلومترۍ کې شتون لري او ویره ده چې د اوکراین پلازمینه کیف ښار ونیسي. دغه ایلس ورتوغ نومي جنگي جیټ الوتکې پرمختللې الوتکې چې منځنۍ چټکتیا یې 560 چټک سرعت یې 670 کیلومتره دی او بیه یې 11 میلیونه امریکایي ډالره ده. ګوتریش وایي پر افغان میرمنو د تحصیل او کار بندیز له بشري حقونو سرغړونه. د طالبانو د حکومت له لوري پر افغان میرمنو د تحصیل او کار د بندیز په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د طالبانو دغه محدودیتونه له بشري حقونو سرغړونه او د نه توجیه وړ بللي دي. ښاغلي ګوتریش تېره شپه په خپل ټویټر په یو پیغام کې له طالبانو غوښتي چې باید خپل دغه محدودیتونه لغوه کړي. نوموړي ویلي پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو په اړه د طالبانو وروستي محدودیتونه د توجیه وړ نه دي. له بشري حقونو سرغړونه دا باید لغوه شي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د محرومولو او خاموشولو کړنې دوام لري چې دا کار د افغانانو د ناتوانۍ لامل ګرځي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو په کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. وروستی خبر دا چې د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل شوی. د افغانستان هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د واورې او سختو بارانونو اټکل کړی دی. د ادارې نن چهارشنبه د مرغومي په 1 په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې په هرات، فراه، غور، بادغیس، دایکنډي، بامیان، وردګ، روزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونو کې واورې او سخت ورښتونو امکان شته. هوا پیژندنې ادارې په بېلابېلو ځایونو کې د باران اندازه له 10 تر 20 ملي مترو او په بېلابېلو ځایونو کې له 10 تر 30 سانتي مترو پورې د واورې اورېدو اټکل کړی دی. د یادولو ده چې د افغانستان په مرکزي سیمو کې هر کال واوره وریږي چې خلک له ستونزو سره مخ کوي. د دغه ولایت مرکز ته د ډېرو ولسوالیو لارې تړل. په افغانستان کې روان کال هم د سختو بارانونو له امله مرګونو سیلابونو د لسګونو زرو کسانو ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړ. قدرمنو کتونکو دا او د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه تر بیا نورو مهمو خبرونو راپورونو چې ستاسې درنه حضور ته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.